السلام علیکم ګران مینوالو په دې علم چې روغه جوړ به اوسئ مینوالو سبا ته به د 2023 کال کرکټ نړیوال جام سیالۍ لپاره چې کومې تمریناتي لوبې دي د هغو لړۍ به شروع سي سبا ته مینوالو په دغو تمریناتي لوبو کې 3 لوبې ترسره سي چې خوشبختانه افغان لوبډله به مینوالو سبا ته تمریناتي لوبه ترسره کوي نو مینوالو سبا ته به افغان لوبډله خپله لومړی تمریناتي لوبه له نړیوال جام څخه مخکې ترسره کړي هغه هم د جنوبي افریقا لوبډلې په وړاندې مینوالو خوشبختانه د افغانستان او دغه جنوبي افریقا ترمنځ چې کومه تمریناتي لوبه د نړیوال جام څخه مخکې دغه په افغانستان کې په تلویزیون باندې په ژوندۍ بڼه نشریږي تاسو کولی شئ مینوالو دغه لوبه په افغانستان کې سبا ته له اریانا نړیوال تلویزیون څخه وګورئ د لوبو د شروع کېدو وخت په هکله باید مینوالو ووایم چې دغه لوبه یعنې د افغانستان او جنوبي افریقا ترمنځ لوبه چې ده سبا ته دا به د افغانستان په وخت د غرمې 1 بجه باندې شروع کېږي د نړیوال جام زیاتره لوبې مینوال د افغانستان په وخت د غرمې په 1 بجه باندې به شروع کېږي سبا ته مینوال له افغانستان او جنوبي افریقا څخه پرته تمریناتي لوبه ترسره کوي 2 نورې تمریناتي لوبې هم ترسره سي چې د بنګلادیش او سریلانکا لوبډلې ترمنځ ده او بله لوبه بیا د پاکستان او نیوزیلند لوبډلې ترمنځ ده